طالبانو سړی چې مړ سي مال ترې پاتې سي که نه لورګانې پاتې سولې او زمن هم پاتې سول مثلا یوه لور پاتې دوه لورګانې یو لور پاتې سو یو زوی پاتې سو مال به څنګه کوي 3 برخې به یې کوي 2 برخې به دي چا سي د الګ نر سي یوه به دي چا سي خو طالبانو یو میراث ته یو په ژوند کې تقسیم ده په ژوند کې طالبانو پلار راجګ سو څه وایي پلار راجګ سو په ژوند کې وایي زه دا خپل مال په خپل ژوند باندې د اولادونو په منځ کې تقسیموم یو سړی راغی ما نه فتوا وغوښتله وی مولانا صاحب میله وی د ما لورګانې او زمن دي ډېر مال مې دا بیا زه په خپل ژوند د خپل مال ور تقسیمومه نو هلته به تقسیم څنګه کوي طالبانو هلته د نرو د ښځې بیا فرق نسته مساوي تقسیم به کوي عدل داسې د طالبانو په میراث کې للذکر مثل حظ الانثیین په ژوند کې به طالبانو مساوات وي لور او زوی بیا په ژوند کې چې ور تقسیموي بیا څوک نسته که خو میراث ته طالبانو دا تملیک ده دا دواړه فرق لري تاسو په خبر پوه شئ که په ژوند کې تقسیم هغسې وکړو طالبانو پلار بیا ظلم کړی طالبانو د لورو د زوی په منځ کې تاسو په خبر پوهېږئ علاو سنن کې په دې مسله ډېر بحث ده طالبانو یو بله مسله هم خلکو کې ډېره رواج ده پلار راجګ سو طالبانو خپلو زمنو ته یې داسې روح الماني طالبانو په پاڼو به دلته د میراث بحث کړی یوه خبره طالبانو دلته بل هم واورئ پلار راجګ سو 3-4 زمن لري دا زوی سره د پلار ورانه ده دته یې ویلې پلار ورته ویلې وی ای د جومات خلکو ما دی حق له حق نه مې وویسته ټول جومات خلکو ویلې صحیح دی له حق که نه موږ تاسو یې پلان کې زوی حق کړی ده پلار طالبانو مړ سو چې مړ سو دا ورونه راجګ سول خپل منځ کې څوک تقسیمو مال یې تقسیمو د حق سته تاسې طالبانو داسې وایي نسته ده دا عرف کې داسې عادت ته ولې پلار حق کړی ده داسې ما له حق نه ویستلی ولې دا د تا مال ده دا مال چې دی مړ سو دا پلار مړ سو پس له هغه نه پلار نه چې کوم مال پاتې دی طالبانو دا د چا مال ده دا پلار مال نه ده اوس دا د پلار مال نه ده طالبانو دا د زمنو دا حق د زمنو ته چا ورکړی پلار که الله ورکړی نو چې الله ورکړي طالبانو دوی ناست ول تقسیم یې کو دی پرې راننوته او ده ورته ویلې چې ما ته وي ته یې ویستلی مولا نه مې دوی ورته ویلې ملا راته ویلې ملا به خپل کار کوي ملا غلط څه ویل د حق سته طالبانو عوامو کې مشهوره ده چې پلانکی له حق نه ویستلی د پلار هم نسي له ویستلی له حق دا خو پلار د پلار هم له حق نسي ویستلی دا حق چا ورکړی الله ورکړی نه یې سي ویستلی طالبانو په خبر پوه شولئ خو صورتونو کې به فرق کوئ چې صورت کې د ما په صورت پوه شولئ دی مړ سو بیا مال پاتې سو تېر نه د حق سته که ټول جومات نه چې ټوله وطن یې پې خبر کړي خو یو بل حالت ده دا پلار راجګ سو ویلی ما دا زوی حق کړی زه دته حق نه ورکوم په ژوند باندې راجګ سو دا مځکه یې په 3 مالو مځکه یې په 3 اولادونو تقسیم کړه او تملیک یې کړه دته خپل حق ورکړه دته خپل ورکړه دته بل خپل پس له هغه نه پلار مړ سو پار مرګ نه دی راجګ سو دوی زمن ورونه ته وایي موږ ته مال راک کم مال درکم وی هغه د پلار مال خو موږ ته تملیک کړی ده او د اختیار درلوده بیا دلته دی څوک نه لري نو یو تملیک د طالبانو یو میراث ته د دې دواړو منځ کې څوک کوي خبر پوه شولئ عزتي خونو